سلطان رکن الدین ببرس لغلامین تر سلطنت نولسما برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 18مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان و هغه ځای ته ورسېدلو چې سلطان رکن الدین خپل لښکر د سوسي د کلي او د بلفروټ د ښار په منځ کې تم کوي. او په تیره 18مه برخه کې موږ د سلطان رکن الدین او د هغه د لښکرو فتوحات بیان کړل، او دا مو هم وویله چې سلطان رکن الدین دا اراده درلودل چې د بلفروټ ښار چې حاکم یې برلیون دی هغه هم غواړي فتح کړي. نو اوس به راسو محترم اوریدونکو، را روان حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. یوه ورځ په داسې حال کې چې امیر ترنتایي خپل آس په منځنۍ کچه ځغلاوه د سوسۍ د کلي و دروازې ته راورسېدی. ویې کتل چې نعل وهونکی عمیس بن خزرون یوه آس ته نعل خیژوي. د هغه د دوکان سره نږدې یوه چونپړه هم وه. هلته قدغان په ګرمۍ بټې باندې ناست و او نوي نعلونه یې جوړول. ترنتایي نیغ د ابن خزرون خواته ورغی او همالته د خپل آس واګې راکش کړې. څرنګه چې ابن خزرون په خپل کار کې ډیر مشغول و، نو د ترنتایي راتګ ته متوجه نه و. د آس د کښته کېدلو وروسته ترنتایي ابن خزرون ته سلام وکړ. د سلام سره سم ابن خزرون وکتل چې ترنتایي ولاړ دی، نو سم د لاسه خپل کار پرېښودی او منډه کړه او په ډیره مینه ترنتایي ته ورغاړې وت. تر دې وخته پورې قدغان هم د خپل ځای راپورته سو او په منډه راغی او ترنتایي ته ورغاړې وت او په غوږ کې ورته وویله چې زموږ محسنه، پر موږ مهربانه، دلته سوسیې ته چې ته راغلې موږ ښه راغلاست درته وایو. په ځواب کې ترنتایي غوښتل څه ووایي، خو چوپ سو، ځکه چې هلته مخې ته ورته یوه پیغله راغله چې مخ یې په مکمله توګه رانغاړلی و او په لاسونو کې یې څو لوښي وه. په رانږدې کېدو سره هغه پیغلې خپل مخ لوڅ کوي. ترنتایي وپېژندله چې هغه د قدغان ښځه ارزو وه. دوی دواړه ابن خزرون د خپل اولاد په څېر ساتلي وه. په رانږدې کېدو سره او د خپل مخ د نقاب د لرې کولو وروسته ارزو په خواږه اواز سره ترنتایي ته وویل: زما محسنه، زما مربي، زه تاسې ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه وخت چې ته د لومړي ځل لپاره دې کلي ته راغلی وې، نو ابن خزرون کاکا موږ ته ستا نوم لیوس غلام راښوولی و، خو وروسته بیا هغه موږ ته په تفصیل سره وویل چې تاسې د مصر د سلطان رکن الدین د لښکرو لومړی سالار امیر ترنتایي یاست. زه تاسو ته دلته په راتلو سره ښه راغلاست وایم. د ارزو د خبرو د ځواب ورکولو نه مخته ترنتایي ټکان شانتې وخوړ، ځکه هغه وکتل چې قدغان په یوه منډه ځان بیرته خپلې چونپړې ته ورورساوه او بیا یې د همهغه ځایه ارزو ته د مخ پټولو او د هغه ځایه د تلو اشارې کولې. د دې اشارو سره سم ارزو خپل مخ په نقاب کې پټ کړ او په ډیره بیړه هغه چونپړې ته ورغله. د دې دواړو دغه ډول کار کله یوه اړخه امیر ترنتایي په اندېښنو کې اچولی و، د بله اړخه ابن خزرون هم ورخطا هرې لوري ته خپل فلټونکې سترګې اړولې او را اړولې. د هغوی دواړو د دغه حالات په کتلو سره ترنتایي هم همغې چونپړې ته په منډه ورننوت، خو ابن خزرون د معمول مطابق بیرون ولاړ و. چونپړې ته د ورننوتلو وروسته ترنتایي بیا قدغان او ارزو ته کتل او د هغوی څارنه یې کوله. په دې وخت کې ترنتایي وویل: وروره، ته ولې داسې په یوه منډه خپلې چونپړې ته راننوتې او بیا دې ولې ارزو ته اشاره وکړه تر څو نقاب واغوندي او چونپړې ته راننوځي؟ په ځواب کې یې قدغان په داسې حال کې چې ډېر اندېښمن معلومېده ترنتایي ته مخ ور واړوه، خو هیڅ یې ونه ویل. بیا ترنتایي ورته وویل: قدغانه، اندېښنه مه کوه، که چیرې د خطر کومه خبره وي نو سمدلاسه یې راته ووایه. ما تا ته خپل ورور او ارزو ته مې خپل خور ویلي دي. زه به ستاسو د خوندیتوب پوره خیال ساتم. تاسو په دې اړه اندېښنه مه کوئ. د امیر ترنتایي د دې خبرو له مخې د قدغان حوصله لږ څه په ځای سوه. هغه د چونپړې دروازې ته راغی او امیر ترنتایي ته یې وویل: ترنتایي، زما مشر وروره،
هغه وخت چې زه له تا سره ولاړ وم او خبرې مو سره کولې نو د سرایي د دروازې نه لږ څه اخوا مې 2 آس سپاره وکتل. کیدای سي چې ستا سترګې پرې نه وي لګېدلې ځکه ستا مخ بلې لوري ته و. هغوی دواړه په تورو اسونو سپاره وه او دواړه فدایان وه. ما هغوی د شیخ الجبل په مرکزي ځای کې کتلي وه. زما په ان چې هغوی د کوم خاص کار لپاره دلته راغلي دي. هغوی اوس د شمال په لور روان وه. زه فکر کوم چې دلته په سوسه کې د هغوی موجودیت زما او ارزو د دواړو لپاره د خطر سبب ګرځي. تر لږ شیبې پورې ترنتایي قدغان او ارزو ته په ډیره مشفقانه توګه وکتل او بیا یې په لوړ اواز وویل زما وروره تاسې په دې اړه اندېښنه مه کوئ. زه له تاسو سره یم او ژمنه کوم چې زه به د دغو فدایانو هره خوشحالي په غم بدله کړم. د دې خبرې وروسته ترنتایي د چونپړې څخه راووت او نیغ خپل آس ته ورغی او ویې ویل تاسو همدلته اوسئ. زما انتظار کوئ که چیرې هغوی دواړه په تورو اسونو سپاره وي نو زه به یې وپېژنم. زه به یې راونیسم د تیښتې لارې بې وربندې کړم. د امیر ترنتایي په دغه قدم قدغان اندېښمن سو او ورته ویې ویل نه ترنتایي وروره زه به تا یوازې د هغوی پسې تلو ته پرې نږدم. زه د هغوی د کار او طریقې څخه ښه خبر یم. هغوی د زهرونو نه ډکې وسلې استعمالوي او په هغې کې ډېر مهارت هم لري. د هغوی سره د زهرو تریاق هم سته. زه به هم له تا سره ځم. په دې وخت کې ارزو هم په خبرو کې راګډه سوه او ویې ویل چې تاسې ځئ نو زه هم دلته نه پاتې کېږم. زه هم در سره یو ځای ځم. د دې خبرې سره سم میړه او ښځه دواړه د چونپړې څخه راووتل او په یوه منډه د ابن خزرون لوري ته ورغلل او هغه اسونه چې د نعلونو د وهلو لپاره ولاړ وه هغه یې راخلاص کړل او پرې سپاره سول او د ترنتایي تر شا روان سوه. عامیس بن خزرون هم دا هر څه په ډېر تجسس سره څارل. د هغوی 3 واړو د تلو وروسته هغه هم لږ څه فکر وکړ. لږ شیبه وروسته یې هغه آس چې نعلونه یې ورته خیژول پر هغه آس باندې سپور سو او په چټکتیا سره یې ځغلاوه تر څو د هغوی سره ځان یو ځای کړي. د ښار د حدودو نه د وتلو وروسته قدغان ناڅاپه غږ وکړ او ترنتایي ته اشاره وکړه چې ترنتایي وروره مخکې دې ووینه هغه 2 کسان چې په تورو اسونو سپاره دي او مخ ته روان دي همدوی د شیخ الجبل فدایان دي او د کوم خاص مقصد په خاطر په دې سیمه کې ګرځي راګرځي. دې لوري ته د هغوی راتګ زما په ان چې 2 مخې لري. لومړی دا چې هغوی به هرومرو زما او د ارزو په لټه کې وي. دویم دا چې هرومرو به ستا د وژلو نیت لري او غواړي تا ته زیان ورسوي. امیر ترنتایي د قدغان د خبرو ځواب ورنه کړ خو د خپل آس رفتار یې زیات کړ. قدغان او ارزو هم د هغه په څیر خپلو اسونو ته پوندې ورکړې او خپل اسونه نور هم په ځغاسته کړل. اوس نو دلته مخ ته غرنیزه سیمه پیلېده او دا دواړه فدایان هم دې سیمې ته ورننوتي وه. کله چې د دې دواړو فدایانو په تعقیب پسې امیر ترنتایي دې غرنیزې سیمې ته په ورننوتلو سو نو مخ ته یې په تورو اسونو سپاره 2 کسان ودرېدل او سمدلاسه یې په ترنتایي باندې خپله سخته حمله وکړه. په دې غرنیزه سیمه کې ترنتایي لا د پخوا څخه د ډېر احتیاط څخه کار اخیستی. هغه په خپل چپ لاس کې ډال نیولی و په داسې حال کې چې په ښي لاس کې توره کلکه کړې وه. څه وخت چې دې فدایانو حمله وکړه نو ترنتایي د یوه توره په خپلې تورې او د بل په خپل ډال باندې ونیوله. فدایانو دا فکر کاوه چې د هغوی د تورو په دغو لومړي ګزار سره به ترنتایي له منځه یوسي. خو د هغوی د هیلو برعکس ترنتایي د هغوی په مقابل کې ډېر ځواکمن او د تورې وهلو په هنر پوه وختی او بیا د امیر ترنتایي تیزو حملو هغه 2 شاته کول. د هغوی د شاتګ سره یو ځای امیر ترنتایي په ناڅاپي توګه د یوه وار په خپل ډال باندې تم کړ. په داسې حال کې چې هغه بل یې داسې ووهه چې د دفاع کولو وړتیا یې ترې ورکه کړه او د ترنتایي تورې هغه غوڅ کړ. اوس نو هغه لومړي یو ځل بیا په ترنتایي باندې یرغل ورویست. نږدې و چې هغه د خپلې خطرناکې زهري تورې په واسطه ترنتایي ته زیان ورسوي. په دې وخت کې له شاله اړخه په ډېره تیزۍ سره یو غشی راغی او د دغه فدایي په اوږه کې ورننوت. د دغه درد د زیادښت او زخم د ډېروالي له کبله دغه فدایي په ترنتایي باندې د ګزار څخه لاس په سر سو. هغه په بیړه د خپلې اوږې څخه هغه غشی راوویست او ویې غورځاوه. خو تر دې وخته یې د خپلې ملا څخه خنجر راوویست او ترنتایي یې پرې وویشت. دغه خنجر د امیر ترنتایي د پښې په ورانه کې ونښت او د هغه غوښه یې څیرې کړه. په همدې وخت کې د شاله اړخه یو بل غشی په چټکۍ سره راغی او د دغه فدایي په بله اوږه کې ورننوتی. فدایي د دې بل غشي په لګېدو سره خپل توازن له لاسه ورکړی او لاندې راپرېوت. تر دې وخته پورې قدغان هم را رسېدلی و. د خپله آسه راکښته سو. ارزو هم د خپل آس راکښته سوه. بیا دواړو په خپلو کې اشاره وکړه او د امیر ترنتایي په لور یې ورمنډې کړې. د امیر ترنتایي د آس د خورجین څخه یې یوه پرېړه ټوټه راپورته کړه او د امیر ترنتایي ورون یې د زخمي سوي ځای څخه لږ څه پورته وتاړه.
بیا ترنتایي ته یې مخ کړ او ورته ویې ویله وروره دا فدایان ظاهري تورې او خنجرې استعمالوي ما ستا د ورون زخم لږ څه پورته کلک تړلی دی ځکه که چیرې دا زهري وي نو بیا به زهر ستا د وجود نورو برخو ته نه خیږي. تر دې وخته پورې عمیس بن خزرون هم دلته رارسېدلی و. د خپله آس راکښته او په یوه منډه یې ځان ترنتایي ته ورورساوه او په ډېرې اندېښنې سره یې د ترنتایي زخم ته کتل. په دې وخت کې امیر ترنتایي ورته وویل قدغانه ته زما دا توره واخله او دغه فدایي چې د آس رالوېدلی وینیسه لاسونه یې وتړه که چیرې مزاحمت وکړ نو مه یې وژنه ځکه زه غواړم د هغه څخه ډېر څه وپوښتم. د امیر ترنتایي دا خبرې هغه فدایي هم اورېدلې. قدغان د امیر ترنتایي توره واخیسته او مخ ته ورغی. همالته د هغه تر څنګ ودرېد. لومړی یې هغه بې وسلې کړ بیا یې د هغه د آس څخه یوه رسۍ راخلاصه کړه او د هغه دواړه لاسونه یې شاته وتړل او بیرته د ترنتایي لوري ته راغی. په دې وخت کې ترنتایي مسکی سو او ویې ویل قدغان او ارزو زما د آس د خورجین څخه مرهم راواخلي او زما زخم پرې غوړ کړي. زه هیله لرم چې هغه مرهم به د دې خنجر زهر له منځه یوسي. قدغان او ارزو دواړه پورته سول او د ترنتایي د آس د خورجین څخه یې د مرهمو ډبلی راواخیست. د ترنتایي زخم یې پرې غوړ کړي او بیا یې پرې نوې پټۍ ولګوله. په دې وخت کې د غره د یوې څنډې څخه یو ناڅاپه یوه نجلۍ راپورته سوه. ترنتایي قدغان ارزو او ابن خزرون د هغې په کتلو سره حیران سول. نجلۍ د یوه ځایه بل ځای ته منډه کړه. خپل ځان یې په نقاب کې راپوښلی و. د هغې د منډې څخه ترنتایي داسې انګېرله چې هغه به نجلۍ وي. دغه نجلۍ د غره بلې څنډې ته د ورسېدو سره سم په خپل آس سپره سوه او آس یې په مخالف لوري وځغلاوه. امیر ترنتایي تر یو وخته پورې په فکر کې ډوب و. بیا یې خپلو ملګرو ته وویل دا پیغله به څوک وي او ولې به یې زما د ژوند د خوندي کولو هاند کړی وي. هغې زما د ژوند په خاطر دغه فدایي په 2 غشو وویشت او دواړه غشي د دې فدایي په اوږو کې ورننوتل. هغې په یوه توګه دغه فدایي زما تر مخه بېوسه کړی و. کاشکې چې مې هغه کتلی وای زما مخې ته راغلی وای او ما ترې شکریه او ممنونیت کړی وای. تر دې وخته پورې هغه نجلۍ د دوی د سترګو څخه ورکه سوې وه. ترنتایي قدغان ته وکتل او ورته ویې ویل قدغان وروره دغه فدایي د آس په ملا وتړه او په خپله ورپسې کښېنه. راځئ چې ټول د لښکرو په لور ولاړ شو ځکه زموږ لښکر همدلته نږدې پړاو کړی دی. ټولو د ترنتایي دا مشوره ومنله او په خپلو آسونو سپاره سول او د لښکر د پړاو په لور ورروان سول. څنګه چې امیر ترنتایي خپل پړاو ته ورننوت نو د زخمي کېدو خبرې په لښکر کې لکه د ځنګل د اور په څیر په تیزۍ سره خپور سو. هغه خپل آس کرار کرار د خپلې خیمې په لور بوتی. د لښکرو یوه ستره ډله یې هم تر شا روانه وه. د لښکرګاه په منځ کې کوم ځای چې د سلطان رکن الدین خیمه نصب سوې وه د هماغې تر څنګ یوې لوري ته د امیر سیف الدین او بلې لوري ته یې د امیر ترنتایي خیمه نصب وه. کله چې ترنتایي خپلې خیمې ته ورسېد نو حیران پاته سو چې ویې کتل چې د خیمې تر منځ یې سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین، حسام الدین د ډاکټرانو د مشر ابن نفیس سره یو ځای ولاړ دي. ابن نفیس ورونو ابن نفیس د خپل وخت ډیر ستر او مشهور طبیب و. نوم یې علاودین علي ابن الحزم و چې د ابن نفیس په نامه یې شهرت موندلی و. نوموړی د 9مې پیړۍ بې نمونې او بې همتا طبیب او د فقه نه علاوه د صرف، نحوه او منطق ستر عالم و. نوموړی په 601 هجري کې په دمشق کې پیدا سوی و او هم هلته یې د البیمار النوري په مدرسه کې د طب علم ترلاسه کړی و. د دې نه علاوه هغه په نورو علومو کې هم پوره پوهه ترلاسه کړې وه. بیا څه موده وروسته د دمشق نه قاهرې ته ولاړی. هلته یې له یوه اړخه د طب علم حاصلوه او د بل اړخه یې د مسروري په مدرسه کې د فقه درس ورکاوه. بیا کرار د ابن نفیس شهرت زیات سو او دې ځای ته راورسېد چې سلطان رکن الدین هغه د خپلو طبیبانو د رئیس په توګه وټاکی. ابن نفیس په 680 هجري کال کې وفات سو. هغه شاته ډیر زیات خدمتونه پرېښول چې په هغه خدمتو کې د هغه سترې لیکنې او مهم کتابونه دي. د هغې ډلې څخه یې یو کتاب د ابن سینا د قانون د کتاب شرحه او تفسیر دی. دغه کتاب په ختیځ او لویدیځ کې ډیر زیات شهرت وموند او تر څو پیړیو پورې په هغې شرحې او تفسیرونه لیکل کېدل. د دې نه علاوه ابن نفیس 5 نور مهم کتابونه هم لیکلي چې اوس یې پیدا کېدل ستونزمن ګرځېدلي دي. ابن نفیس د طب او نورو علومو داسې عالم و چې په اړه یې ویل کېږي چې د هغه
ډېرې لیکنې په آزاد طبیعت سره ترسره سوي دي، ځکه د هغه په لیکلو کې هغه د نورو تصنیفونو څخه کار نه دی اخیستی. د وفات نه مخته یې د خپل کار ټولې هلې ځلې او خپله ډېره ستره کتابخانه د قاهرې د المنصوري شفاخانې ته وقف کړه. دا و د ابن نفیس لنډه پیژندنه. خپلې خیمې ته د رارسېدو سره سم امیر ترنتایي خپل آس تم کړ، نو سیف الدین او حسام الدین ورته رانږدې سول او د آس نه یې د هغه په راکښته کېدو کې د هغه سره لاس کول غوښتل چې ترنتایي ورته مسکی سو او ورته ویې ویل ملګرو اندېښنه مه کوئ، زه دومره سخت زخمي هم نه یم چې د خپله آسه هم راکښته نسم. د هغه د دې خبرې سره سم بیا هم دغه دواړو ځوانانو هغه ته لاس ورکړ او د آسه یې د راکښته کېدو په وخت کې ورسره مرسته وکړه. په دې وخت کې سلطان رکن الدین او ابن نفیس هم ورمخته سول. ویې کتل چې ترنتایي چې په کوم ورون باندې د زهري خنجر زخم خوړلی و هغه زخم ډیر زیات سور سوی دی. د دې حالت په کتلو سره هغوی ټول ډیر اندېښمن سول، خو ابن نفیس په لوړ آواز وویل د امیر ترنتایي لاره پرېږدي چې خیمې ته ننوځي تر څو یې زخم ووینم. د ابن نفیس د دې خبرې سره سم د لښکرو ټوله ډله د هغه ځایه لرې سوه. ابن نفیس ترنتایي له لاسه ونیو او خیمې ته یې ورننویست. سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین او حسام الدین له هغه سره یو ځای وه. د دوی شاته قدغان، ارزو او ابن خزرون هم وروان سول او خیمې ته ورننوتل. ابن نفیس ترنتایي په یو اړخ څملاوه. په دې وخت کې ترنتایي د قدغان په لور اشاره وکړه او قدغان، ارزو او ابن خزرون یې ټولو ته ور وپېژندل. په دې وخت کې سلطان رکن الدین د ترنتایي خبره غوسه کړه او د دې درو واړو سره په خبرو سو او ویې ویل تاسو درې واړو په موږ ډیر احسان وکړ چې زموږ زخمي ترنتایي مو پړاو ته راورسوه. کیدای سي چې سلطان رکن الدین به لږ نور څه هم ویل غوښتل چې ابن خزرون یې په خبرو کې راټوپ کړ او ویې ویل محترم سلطانه، زه د سوسې د کلي اوسېدونکی یم. دا قدغان او ارزو زما زوی او لور دی. امیر ترنتایي ته هم د خپل زوی په څیر ګورم. دلته د هغه را رسول په تاسو کوم احسان نه دی. دا زما دنده وه چې په هر صورت باید ما د خپل زوی او لور سره یو ځای ترسره کړی وای. د ابن خزرون په خبرو سلطان رکن الدین خوشحاله سو او ویې ویل ابن خزرونه، ستا خبرې او ستا ویناوي د دې خبرې ګواهي ورکوي چې ته یو همدرده او شفیق انسان یې او د خپل وطن او ملت د ځان ځارونکو څخه یې. زه تا ته ستا د دې خبرو او د دې وینا له مخې سلام کوم. د دې خبرې سره سم سلطان رکن الدین هغوی درې واړه ته د کښېناستو اشاره وکړه. د اشارې سره سم هغوی درې واړه کښېناستل. سلطان رکن الدین هم د سیف الدین او حسام الدین سره یو ځای د ترنتایي تر څنګ کښېناستله. ابن نفیس په ډیره بیړه د ترنتایي زخم پرانیست، پټې یې ترې لرې کړې. ویې کتل چې زخم پوره خراب سوی دی. د پښې په پورتنۍ برخه کې چې کومه پټۍ تړل سوې وه ابن نفیس هغه ډیره وڅارله. په دې وخت کې د هغه په مخ خوشحالونکې نښې نښانۍ را برسېره سوې. بیا یې ابن خزرون ته مخ کړ. ابن خزرونه، آیا زه پوهېدلی سم چې د ترنتایي په زخم باندې دا ټوټه چا تړلې وه؟ ابن خزرون په ډیره مینه د قدغان په لور وکتل. په دې وخت کې قدغان په خبرو پیل وکړ. محترم طبیبه، ما دا ټوله په ډیر احتیاط سره د زخم په پورتنۍ برخه کې وتړله، ځکه چې په امیر باندې حمله کوونکي دواړه فدایان وه او زه د فدایانو د وسلې نه ښه خبر یم. هغوی خپلې وسلې په زهرو کې ککړې ساتي. په دې وخت کې امیر ترنتایي قدغان ته وکتل او ورته ویې ویل قدغان وروره، هغه فدایي چې موږ نیولی هغه مو کوم ځای کې پرېښی؟ قدغان سمدلاسه د خپل ځای راپورته سو او ویې ویل چې هغه خو زما د آس د پاسه پروت دی، زما خو هېر سوی و چې دلته خیمې ته له ځانه سره راولم. امیر ترنتایي ورته وویل چې هغه سمدلاسه دلته خیمې ته راوله، ځکه زه غواړم د هغه څخه ډېر څه وپوښتم. قدغان په یوه منډه او لږ شیبه وروسته یې هغه فدایي په خپل شا بار کړی راویست او د سلطان پښو ته یې نږدې په ځمکه وغورځوئ. سلطان رکن الدین تر لږ وخته پورې دې فدایي ته په ډېره کرکه او نفرت سره وکتل. بیا یوه لغته هم ووهی او ویې ویل چې دا هغه بدبخته دی چې زما زوی ترنتایي زخمي کړی. د سلطان رکن الدین د چوپتیا وروسته امیر سیف الدین په خبرو پیل وکړ او ویې ویل ترنتایي زویه، زه پوهیږم چې ته به د دې فدایي څخه څه پوښتل غواړې. ته آرام څمله، زه به د ده څخه هماغه پوښتنې وکړم چې تیز یې کوې. په ځواب کې ورته ترنتایي په ډېر عجیبه توګه وکتل. غوښتل یې څه ووایي، خو سیف الدین پرې رامخته سو او ویې ویل ترنتایي زویه، ته به هرومرو د دې فدایي څخه دا پوښتل غواړې چې هغه د چا په اشاره او د چا په حکم په تا باندې حمله کړې ده او دی د چا په مرسته تر دې ځای راغلی و.
د امیر سیف الدین په دې خبرو امیر ترنتایي مسکی سو او ویې ویل امیر سیف الدینه ستا خبره بالکل صحیح ده. په دې وخت کې امیر سیف الدین یو ځل بیا وویل که چیرې زما خبرې صحیح وي نو بیا ته آرام سمله زه به پخپله ترې وپوښتم خو اول باید ابن نفیس ستا د زخم مرهم پټۍ وکړي بیا به زه خپل کار پیلوم. په دې وخت کې ابن نفیس قدغان ته مخ کړ او ورته ویې ویل قدغانه دوسته دا چې تا د امیر ترنتایي د زخم په پورتنۍ برخه باندې دغه کش سوې ټوټه تړلې نو زما په اند چې دا دې ډېره هوښیارتیا کړې ده ځکه د همدې سختې تړل سوي ټوټې په واسطه د امیر ترنتایي د وجود پورتنۍ برخه د زهرو د خپرېدو نه خوندي پاته سوې ده خو لاندې پښه کې زهر خپاره سوي دي او د همدې زهرو په واسطه تکه سره اوښتې ده خو زه هیله من یم چې دا به په څو راتلونکو ورځو کې ښه سي او امیر ترنتایي به د پخوا په څېر د منډو تروړو جوګه سي. د دې خبرې سره سم ابن نفیس د خپلې څرمنیزې کڅوړې څخه نشتر راواخیست او د هماغه نه په ګټې اخیستو سره یې د ترنتایي زخم څلورو خواو ته پرې کړ. بیا یې د هغه پښه د څلورو خواو څخه ښه زور کړه او د زخم څخه یې پوره وینه راوویسته. بیا یې په نیمه ګرمو اوبو زخم پرېمینځه بیا یې په اوبو کې صفوف واچول او زخم یې پرېمینځه بیا یې زخم وچ کړ او بیا یې مرهم پرې ولګول په نوې پټۍ یې وتاړه. کله چې یې خپله ټوله دغه عملیه پای ته ورسول نو بیا ترنتایي ته یې مخ کړ او ورته ویې ویل ترنتایي زویه د خطرې کومه خبره نسته هغه مرهم چې ما ستا په زخم پورې کړل هغه دومره ښه کار کوي چې که دا زهر ستا د زخم نه اخوا نور وجود ته هم ورسېدلی وای نو دې ملهمو به هغه بیرون را ایستلی وای او ته به یې د هغو زهرو د زیانونو خوندي ساتلی وای. خو ګوره زویه چې یو څو ورځې به د ګرځېدو را ګرځېدو څخه ځان ساتې زه هیله لرم چې په یو څو راتلونکو ورځو کې به ته بالکل صحتمند سې. ترنتایي په خندا ابن نفیس ته مخ کړ او د هغه څخه یې مننه وکړه. په همدې وخت کې امیر سیف الدین د خپله ځایه راپورته سو او ترنتایي څخه یې وپوښتل ترنتایي زویه اوس به زه د دې فدایي څخه خپل کار پیلوم. د امیر سیف الدین په دې خبرو نه یوازې ترنتایي بلکې سلطان رکن الدین او حسام الدین او ابن نفیس هم وخندل. بیا ترنتایي وویل امیر سیف الدینه ته مالک یې څنګه دي چې خوښوي هماغسې ورسره وکړه. امیر سیف الدین د خپله ځایه راپورته سو او د هغه فدایي سره نږدې کښېناست. بیا یې په نرم اواز ورته وویل ګوره زه په تا سختي نه کوم ته ماته همدومره ووایه چې تا ته په ترنتایي باندې د حملې کولو حکم چا درکړی او د دې حملې تر شا کومې موخې پرتې دي. دې فدایي په تنزیه توګه امیر سیف الدین ته وکتل او ویې ویل زه نه پوهېږم چې ته څوک یې او څه مرتبه لرې خو زما نه دا هیله مه لره چې زه تا ته ټول هغه څه ووایم چې ته یې رانه پوښتې. د فدایي په دې ځواب د امیر سیف الدین وضعیت خراب سو. ډېر په قهر او غضب یې ورته یو ځل بیا وویل ګوره د پیشو د غوښ خوړونکیه زما نوم سیف الدین دی ځان په فریب او دوکه کې مه اچوه موږ هغه خلک یو چې په دې هنر او فن باندې ښه پوهېږو. ای بدترینه او غلیظه انسانه کله یوې خوا موږ د خپلولو لپاره د خوښیو او خوشحالیو روح ګرځېدلی یو خو د بله اړخه موږ د خپلو مخالفینو لپاره د مرګ په کندو کې د تورې تیارې د جهنم په څیر یو. ته څوک یې چې زه در څخه پوښتنه کوم او ته ځواب نه راکوې. فدایي هم ورته ترکې په ترکې ځواب ورکړ. لږ شیبه وروسته سیف الدین چې د فدایي سره د خبرو وروسته د خیمې څخه بیرون وتلی و بیرته خیمې ته راستون سو. دوه ځوانان یې نور هم له ځانه سره راویستل. د دې ځوانانو په لاسو کې د اوسپنې سیخان او رسۍ هم وې. امیر سیف الدین بیرته په خپل ځای کښېناستی او یو ځل بیا یې هغه فدایي ته وویل د انسانیت دښمنه پخوا له دې چې زه په خپلو کارونو پیل وکړم تا ته یوه بله موقع هم درکوم تر څو د اذیت پرته در څخه هغه څه چې پوښتم د هغه صحیح ځواب راکه او که نه په داسې عذاب دې ککړ کړم چې ته به په خپله په خبرو پیل وکړې. فدایي د امیر سیف الدین په لور د کتلو پرته وویل ګوره سیف الدینه زما څخه هیڅکله هم داسې توقع او هیله ونه کړې چې وژل کېږم هم ستا د پوښتنو ځواب نه درکوم. د فدایي د دې خبرو نه وروسته امیر سیف الدین د خپله ځانه سره راویستلو هغو دوه ځوانانو ته اشاره وکړه. د اشارې سره سم هغه دواړه محترک سول. هغوی هغه ځای کې کښېناستل چیرې چې د فدایي پښې وې. د پښو هغه برخه کې چې په پنډۍ کې غټه او د پوندې سره کمیږي ستنې یې ورکړې او په دې ستنو کې رسۍ واچوله. کله چې دې ځوانانو خپل کار کاوه فدایي د درد او چغو له لاسه لیونی معلومېده. په دې وخت کې امیر سیف الدین ته مخ کړ او ورته ویې ویل هر هغه څه چې ته پوښتل غواړې زه یې ځواب ته حاضر یم.
د فدایي د دې ځواب نه سلطان رکن الدین، امیر ترنتایي، سیف الدین او حسام الدین ټوله خوشحاله سول. بیا امیر سیف الدین ورڅخه په خلاصه لهجه وپوښتل: فدایي، هغه لمحه او وخت چې ستا لپاره غنیمت و هغه تیر سوی دی. اوس چې ما په کوم کار شروع کړی هغه تر پوره کېدو پورې رسوم. ته به ووینې چې څه ډول په خپله خبرې پیلوي او څه ډول زما پوښتنو ته ځواب راکوي. په کتلو سره هغه دوه ځوانانو د فدایي په پښو کې رسۍ واچولې. بیا د سیف الدین د اشارې سره سم هغه رسۍ کش کړې او فدایي یې سر کښته پښې پورته راځوړند کړ. بیا یې رسۍ نوره هم کش کړه او هغه یې د خیمې د پاسه په منځني لرګیو کې ونښلوله. اوس نو د دې فدایي پښې د خیمې د منځ لرګي سره لګېدلې او سر یې د ځمکې څخه پورته کړل سوی و. فدایي بیا امیر سیف الدین ته عذر کاوه چې راکښته یې کړي او د هغه هر سوال ته ځواب ووایي. خو امیر سیف الدین ورته په غضبناکه آواز وویل: فدایي، زما لومړی پوښتنه دا ده چې ته چا د امیر ترنتایي په مرګ پسې رالیږلی یې؟ فدایي سمدلاسه ځواب ورکړ: امیر سیف الدینه، ما ته د بلپروټ حکمران بریلیون د ترنتایي د وژلو حکم کړی و. زما سره زما یو بل ملګری هم و چې د امیر ترنتایي په لاسو ووژل سو. اوس خبره ډاګیزه سوه. ورونو، دا هم هغه دوه کسان و چې د پادریانو سره